د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو ورځو کې له زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې او زیاتوي چې د اسلامي امارت چارواکي په هر ډول سختو شرایطو کې د افغان ولس سره یو ځای دي. د بلخ ولایت مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس له باختر اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په بلخ ولایت کې د سختې یخنۍ له رارسېدو مخکې د دولت ټولې ملکي او نظامي ادارې د خلکو د ستونزو د هواري او حل کولو ته چمتو وې. د ښاغلي ابو ادریس په خبره د ژمي په سړو ورځو کې د یو شمېر بنسټونو او مؤسسو لخوا پر نږدې زرو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي او اوس د دې مرستو د ویش لړۍ د اقتصاد، مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو او طبیعي پیښو ته د رسیدنې له ریاستونو سره په همغږۍ روانه ده. روانده کمپ در امروز 400 نفر اونجا که ما بودم اینا توزیع کرد. در این کمپ دیگه هم تقریبا بالا 300-400 نفر شاید باشه اینا توزیع شده. ها در کنار این مردم در این سرمای زمستان و الحمدلله امارات اسلامی را تصمیمش همین است که باید در پهلی همین مردمش باشه، کمکش برسد. د بلخ ولایت مقام مرستیال ډاډ ورکوي چې د امارت اسلامي مسؤلین د دې هیواد د رښتینو زامنو په توګه په یخ، ګرمۍ او ستونزو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د امکان تر حده د خلکو د ستونزو د هواري هڅه کوي. ما مردم یک تصمیم داریم که دوباره اینجا الحمدلله آمادگی هست. هر جایی که هست به مردم، به مشکلات مردم ما کوشش بکنیم که باید برسیم و توانایی مردم را که نداره. توانایی مردم یک چیزی و از نگاه سوخت و از نگاه کمبوده میکنه. باید اینجا امارات اسلامی خدا واسش هست در اونجا کمک بکنه، کمکش برسه. همدارنګه ښاغلی ابو ادریس زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې په بیلابیلو سکتورونو کې د ادارو او قراردادیانو امنیت تامین کړي او په هوښیارۍ سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د سختې یخنۍ له امله ترافیکي پیښې زیاتې شوي او په تیره یوه اونۍ کې له 500 څخه تر 100 پورې د لاسو او پښو د ماتېدو ناروغان دغه روغتون ته راوړل شوي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس د مرکز مزار شریف او ولسوالیو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د سړې هوا د مخنیوي په خاطر یې په روغتیایي مرکزونو کې ټول لازم امکانات برابر کړي دي او په هیڅ کومه سیمه کې د روغتیا له اړخه د خلکو لپاره ستونزې نه دي موجودې. تیمای سیار صحی که در حدود 21 تیم سیار صحی بود ما تمامش قبلا وظیفه داده بودیم و اونا را تقسیمات کرده بودیم و در ولسوالی های 14 گانه تمام مراکز صحی باز بود و دوا به حد کافی بود. مواد زمستانی همچنان قبل از قبل ما اوجا جابجا کرده بودیم. مدت 5 ماه آینده را ما همچنان دوا به حد کافی و همچنان مواد محرقاتی زمستانی ما اوجا بردیم. ښاغلي توانا زیاته کړه چې د ژمي د سختې یخنۍ له امله ښایي له 500 څخه تر 100 پورې د لاسماتو کسانو چې اکثره یې بوډاګان دي پیښې شوي وي چې د زیاتې یخنۍ له امله زیانمن شوي دي. اضافه تر از 50 تا 100 واقعی که معمولا نمو کسر عنق فقس یا ما دیگک میگیم شکستگیاش مراجعه کرده که از باعث اونمو یخزدگی و سردی هواست. د یادونې وړ ده چې د ژمي سخته یخني د تنفسي او سینه بغل د ناروغانو د زیاتوالي لامل شوې ده او د ابو علي سینای بلخي په روغتون کې نږدې 300 ماشومان هم بستر دي. او د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د اوروژنې د څانګې مسؤلین وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د اورلګیدنې ګڼ شمېر پیښې مهار کړي او خلکو ته یې د پراخ مالي زیان مخه نیولې ده. مسؤلین زیاتوي چې د مزار شریف ښار په بیلابیلو برخو کې د اوروژنې ګرځنده ټیمونه هم ګمارلي دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د اوروژنې څانګې یو تن چارواکی وایي چې خلکو ته د لا ښه خدمتونو د وړاندې کولو او خلکو ته د ژوند او مال ساتنې په موخه د مزار شریف ښار په بیلابیلو سیمو کې د اوروژنې ګرځنده ټیمونه ګمارلي دي او په وخت سره به د اوروژنې د پیښو مخنیوی وشي.
دو را د وسایط است، در دو نقطه اشاره که یکی هم در قسمت زراعت در نواباد، در اونجا توظیف است که گیروبار وسایط و پرسنل مردم زیاد بوده، در اونجا توظیف است و یک را در وسایط ما هم در بغل روزه در نزدیکای وردک مارکت توظیف عام روزه توظیف میشه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د اورلګېدنې له امله د 4 څخه زیاتې پیښې رامنځته شوي او له نیکه مرغه په تېرو 2 ورځو کې د اورلګېدنې 2 پیښو مخنیوی او په دغو پیښو کې څه د پاسه 10 میلیونه افغانیو د مالی زیان مخه هم نیول شوې ده. در جریان یک هفته گذشته تقریبا بیشتر از 4 یا 5 واقعه صورت گرفته که از او جمله دین روز که دوشنبه بود تاریخ 26 روز 2 واقعه عریق داشتیم که یک واقعه در حیرتان آمریت اطفای حیرتان که هم تحت اثر امی مدیریت است و یک واقعه هم در مدیریت داشتیم. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د اوروژنې ادارې مسؤلینو د مزار شریف له ټولو اوسیدونکو او د سوداګریزو مرکزونو له مسؤلینو او هټیوالو وغوښتل چې د اوروژنې نه د خوندیتوب سیستم په پام کې ونیسي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.